تازه خبر ملا یعقوب مجاهد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د ملي دفاع وزیر د خپل حج د سفر په جریان کې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. دا چې ملا یعقوب څنګه او ولې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل او هغوی په خپل منځ کې څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره هلته سعودي کې لیدنه کړې ده. د افغانستان ځوان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څو ورځې مخکې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی و تر څو د حج فریضه ادا کړي، خو هلته د خپل مبارک سفر یعنی حج په جریان کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدنه وسول. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د ملا یعقوب په لیدلو خوښي څرګنده کړه او ملا یعقوب مجاهد ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. محمد بن سلمان له ملا یعقوب څخه ډیر راضي برېښېدی او ملا یعقوب ته د میلمستیا بلنه ورکړل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ملا یعقوب د محمد بن سلمان سره اصلا د څه شي لپاره ولیدل او د دوی ترمنځ څه ډول بحث روان دی. ملا یعقوب له دې مخکې هم دوبۍ ته 2 ځلې په رسمي سفر تللی و چې د خپل سفر په جریان کې د دوبۍ له لوړپوړو چارواکو او میشتو افغانانو سره لیده کاته کړې وه. د ملا یعقوب د تیرو رسمي سفرونو په اړه ځینو رسمي سرچینو او معتبرو اشخاصو ویلي وه چې ځوان دفاع وزیر هلته د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني احمدزي سره د هیواد پر روانو حالاتو او نورو مهمو مسایلو غږېدلی او لیدنه یې ورسره کړې ده، خو طالب چارواکو یاد راپورونه په کلکه رد کړي وه او یاد خبرونه یې اوازه بللې وه. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.